دا باپونه مباپونه او دا ګډاګانې مډاګانې دا رسپکو د ذلیلو خلکو کاري ذکر چې په سنت طریقو یو خو هغه ذکرونه چې خلکو سره ټوپونه وایو بازینګړی اړیو جذبه په وراغه وجه هغه خو ذکر نه دی شیطانت دی که په جمعات کې کې او بل او غړیږي وسره راشه کته ودیږي چې ډمه غړیږي بد کار دی او چې ګيري والا غړیږي ډېر ښه کار دی او پټکی والا چې غړیږي دا به ښه کار دی عجیب ده ډمه چې غړیږي به حیايي ده او چې پټکی او ګيري والا غړیږي دا وجد دی دا به چا ویلي ګډا ناروا ده کې ګيري والا کې او ډمه کوي ناروا ده حرام ده قسم دې پر رب العالمین ک زمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام درونو عزتمن سره انسان بچرته ګټ شوی پر رب العالمین دې زما قسمی ک زمنګ د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي بچرته ګټ شوی دا د سپکو خلکو کار دی دا د ذلیلو خلکو کار دی دا ربابونو دا رباب پارټي به کې وسره ګرم شه رباب پارټي دا ربابونو مبابونو دا ګډاګانی مډاګانی دا سپکو د ذلیلو خلکو کاری دا د عزتمندو دا د متقینو دا د دیندارو خلکو کار نه دا ذلیل او سپکو خلکو او داسې خلک په دنیا کې هیڅ تاریخي کردار نشي ادا کولای دغه چې غواسي کوکاری مکاری وای لکه د خزو په شان ګری میلی وکي نور عملی زندګۍ کې دوی هیڅ نه په خپل پځان کې انقلاب راوستي شي نه په عالم کې انقلاب راوستي شي دا ذلیل خلک دي سپک خلک دي دا مؤمن دی چې انقلابونه راولي دا مؤمن دی چې د دنیا نقشې بدلي دا نن چې دنیا دا نقشې بدلی او تم دل تناسته په مسجد کې لګي دا جمعې خطبه زم کوم په منبر ولاړ دا شاته دی بس یو توره و توره دا ځوانان راغلي دا ملکونه پته کړی دي دا څه قربانیانه دا څه غپ نه دي انقلابونه چې راولي غبل شان ځوانانی ستارونو او باپونو والا انقلابونه نشي راوستله دغه کلنګاره بکې تارون ته بغړی دغه کار به صرف